د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د ګلبهار پنجشیر بند له سیمې څخه لیدنه وکړه. د اوبو او انرژۍ وزارت ملا عبداللطیف منصور یو بل مهم بند جوړوي. السلام علیکم. د امپراتور ټي وي چینل درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور او ورسره مل د پاروان ولایت مرستیال ولی مفتی محمد ادریس انوری د اوبو او انرژۍ وزارت یو شمېر رئیسانو او د پاروان او کاپیسا ولایتونو د سیندیزو فرعي حوزو رئیسانو د ګلبهار پنجشیر بند له سیمې څخه لیدنه وکړه. د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د نوموړي بند له سیمې څخه د لیدنې پر مهال د یاد بند د ارزښت په هکله خبرې وکړې او ویل چې د دې بند په جوړېدو سره به د اوبو د مدیریت او د برېښنا پر تولید برسیره د پاروان او کاپیسا ولایتونو د حکابو ستونزه هم هواره شي او همدارنګه یاد بند به د کابل ولایت د څښاک اوبو په چمتو کولو کې هم رغنده رول ولري. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست وزیر د ګلبهار بند څخه د لیدنې پر مهال ویل چې د دغه بند د بودیجې د تمویل لپاره هڅې روانې دي ترڅو په راتلونکي کې د دغه بند د جوړېدو چارې پیل شي. د یادونې وړ ده چې د ګلبهار پنجشیر بند د 490 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو او د 114 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري. د دې بند په جوړېدو سره به 80,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي او د پاروان او کاپیسا ولایتونو د کرنیزو اوبو د کمښت ستونزه هواره او د کابل ولایت د څښاک اوبو زیاته برخه به هم چمتو شي.